وطن ته راغلي دي دا خبره تر سمې راغلي دا وطن زموږ نه قبضه کوي و ته به ودرېږو ښه په کلکه ورته ودرېږو زما خو ورته بیخي یو رګ هم پال نه دی یو رګ مې چې څه راڅه کوي ورته اجازت دی که مې وژني که مې ټوټوي که چې هر څه راڅه کوي دا د قام دپاره دي او د قام دپاره د مرګ نه بله ورځ ما ته یو کس وویل ډېر خبرې مه کوه جوار غټ کړ ما د مرګ نه وروسته ورته بل څه نه کوي یو وژني به او دنیا زموږ د ګلونو ګلونو شان مشران لاړ هغه مشران چې کلي پې ودان وو علاقې پې ودان وي ډبې پې ښایسته وي جوماتونه پې ښایسته وو هغه علما چې ته بیا خبرو ته کښېناستې تا له بیا خوند درته مفتي سلطان محمد نن هم زموږ نه دی زما ته په یو احتجاج کې ولاړ و هغه تصویر اوس هم زما ته شته دی د مفتي سلطان محمد په شان خوب سره د باجوړ په علماو کې یو هم نه و انټلیکچوال د هر چا سره کار کوي د هر چا سره په کښېناستو پسته ژبه هغه لا د هغه یې لا سړی شوي نه وي ورنور مفتي خارجیات نو د هغه نه وروسته پسې بل مړ شو دا صوفیدار صاحب مړ شو اوس په باټوار کې یو بل وښتلی دی ډېره به تاسو لا نه وي خبر وخت په فیسبوک باندې و په باټوار کې یو بل وښتلی دی مکمل یې موږ ته د دې خاورې نه نن موږ ته بیا جهنم جوړوي وباسي چې یا هم چې وباسي یا هم چې هره طریقه راڅه کوي خو دا ګټې چې کومې دي که نه دا ګټې په موږ نه ګرځو کېږي نور زموږ څخه نور څه نشته بجلي رانه قبضه کړي هر څه رانه قبضه کوي اوس صرف په دې غرونو کې ګټې پاتې دي په هغه ګټو پسې راغلي دي موږ ته دا وطن بدل نه کوي او زموږ له دغه ګټې او دا معدنیات قبضه کوي نور به ورته سترګې نه پټوو که پاکې پاکې خبرې به کوو په بوسو کې به اوبه نه ګورو د مولوي صاحب او د ټولو مشرانو نه مې دا درخواست دی چې کوم مذاکرات کېږي هغې له ځکه دې سټایل ته چې راځي ووایي چې عوامو تاسو ته مشرانو تاسو ته دا خبره منظوره ده خو نه که 10 کسه ناست وو که 15 کسه ناست وو خبره به د هغو په مخکې دې کوي ښکاره باندې دې کوي که مننه وم موږ یو باندې خو نه ناست دی سپله موږ خو خپله خورو خپله څکو دلته ناست یو ځان له زور ورکوو ایجوکیشن دې ځان له زور ورکوو دې له خو لا زور نه دی ورکړی دې زور به وروسته شنو کېږي د خیره سره ډېر ډېر خلک داسې خلک به راشي چې د دې په خېټو کې لاندې باندې غولاله کېږي خلک به راشي دې باندې والله دا پښتانه چې دکتاتور نه دي هر سړی به دله راځي که موږ دلته خپې ته وکړي موږ ورته کېناستو نو ټیم نه غواړم خبرې مې ډېره وکړي وما علینا الا البلاغ